ځوانانو ورونو خویندو د ټولو خبرونه مې هدف دا دی چې دا وطن نور د وطن مو اور اخیستی دی. وطن کې هر ځای کې جنګ دی. وطن کې 40 کاله کېږي چې موږ تاسو سره ووژل. د نن قربانۍ څه دي؟ د نن قربانۍ چې په د هر ځای کې په سلګونو زره څاروي موږ تاسو حلال کړل، په لسګونو زره، په سلګونو زره لیټره وینه د حیوانات موږ داسې توی کړه. قسم په خدای په والله د دې څو چنده زما او ستا د خور د ورور وینه په دې وطن کې تېره شوې. د هر ځای په وینه سور وي، د هر غره هره دښته ما ورته په خپلو منځونو کې سره ووژل، ما ورته په خپلو منځونو کې سره دښمن یو. نو غوښتنه مې دا ده ستاسو نه د یوه ځوان په صفت، د ځوانانو چارو د معین په صفت نه، ستاسو د خادم د مزدور په صفت چې خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، د خپلو اولادونو د خپلو کلیوالو وطندارو په خاطر نور د سولې دپاره هڅه وکئ. ثواب دی، ایماني وجداني دنده مو ده، وظیفه مو ده چې هر ځای ته لاړ شو، هر ځوان سره کښېنو چې د جنګ د څه دپاره 40 کاله جنګونه، د جنګ د اقتصاد دپاره، د جنګ د پل پردي دښمن سره دی، د جنګ د چا سره دی، د جنګ د سولې دپاره کومه دی. 40 کلونو کې سوله راغله، امن راغلی، ترقي راغله، یا نور څه. نو غوښتنه مې دا ده د ټولو نه چې د سولې، امن، د ترقۍ دپاره به لاسونه سره ورکوو، په ګډه سره به کار کوو. زه دومره کمزوری نه یم چې هرې خبرې ته دې وژاړمه. زه دومره کمزوری سړی نه یم چې ما باندې د معمولي خبره تاثیر وکړي. په مولیوناو ورونه مې شهیدان شول، هدیرې مو سترې شولې، په وطنوال مو شهیدان شول، ورونه مې مړه شول، نیکونه پلرونه، کورنۍ کې مې ډېر نږدې خلک مړه شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقة الموت.